دا وطن میزان دے دا افغانستان دا وطن میزان دے دا افغانستان. دا چې داسې باغات یو وطن لري که نه، یو نیم سل میل او د کیلو او د انګورو د دنیا جهان چې څه پل فروټ دی هغه دلته شته، څه میوې دي، څه فصلونه دي. نو ان تر دې چې د زیتونو او د هر نمونه چیزونو باغونه دلته شته. نو بیا به هغه د شاکر صاحب شعر مې پرون هم ویلی او بیا هم مخې ته راشي چې دا جنۍ به ولې د اسمان په ځای قدم نږدي. مرغو ته ودل تنظري وکړو مرغۍ وې خو دا جنۍ به ولې د اسمان په ځای قدم نږدي، یو چې ښایسته وي او بله خور د زورورو وي. نو امریکا چې ده نو دا د زورورو خور ده او دا یې جانډه. اورې دا چې څنګه دلته کې دا باغونه دي د انګورو، دقه شانتې دلته کې دیو فیکټریانې هم جوړې کړي دي. دا شاته چې تیر شو اظهار صاحب دا چکوزي و، جکوزي ورته وایي. نو جکوزي ټول نه غټ لکه یو ټول نه غټ فارم دا د دیوان جوړولو که نه، او د انګورانو بیا پکې د زیتون دغه پکې هم دی کارخانه. هغه بل طرف د زیتون ونې زیتون ونې دی ورسره خواته کارخانه دغه شانتې د انګورو. دا اوس موږ په کومه علاقه کې روان یو؟ دې ته وایي سنوما کاونټي. سنوما کاونټي. دا سنوما کاونټي شو، بیا ناپا شو، بیا لوډا او بیا یوسیمیټي. زمینداره پکې ډېره ده، په میلیونو ځمکې دي او دا د انګورو باغونه دي. دا واه 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 سلمین خپلواکه واه 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 ستا په طریقه باندې مې واه واه وکړله. اورې نو څه وکړو یاره، ولسنامه ده او دا سلمین جانه د شر ملګرو ته مې سلام هم وکړه، ورته ووایه چې وروره دا ونې نه دي، دا ونې بوټي او دا به کول غواړي. ښه دغه وطنونه به آبادول غواړي یاره، او دا به زموږ نه بغیر نه کېږي یاره. یاد دې په خیر شه سره دا شر د ملګرو. انګور باغ واه واه انګور باغ دی یاره، ولسنامه ده او ونې بوټي او دا کلي او دا زوریځې او دا خپل دغه سیټ کنه خبره مزیدار ماحول دی د دې ځای د خلکو. ټول انګور احساس کیږي او غرو ته اورول پکار نه اوس نه دا کول شي. ایکړ لکه باس مکه او خدا باغونه دي او د دې وبکول دا ظالمان داسې کوي کنه چې یو پیپ بوزي پیپ دا طریقه پکې زه بیانوم اظهار صاحب. ښه دا یو پیپ دی بوزي او هغه پیپ کې سوریو کې ځای په ځای او د هغې نه داسې لږې اوبه پوارې په شکل کې ځي دا ځمکه نم ساتي او دا غرونه بس بیا دیو په دې باندې آبادوي. څه د کمال طریقې زده کړي دي د خلکو کوي او تجربې دي، نو بس چې روانې او دا ټول باغونه د انګورو دي. په دې کې په لوډۍ کې بیا د تورو انګورو دي، څه پکې د سپینو انګورو دي، څه پکې د سرو انګورو دي. دا ټول د انګورو باغونه دي. دا نیټونه ورته اچولې مرغۍ پې اټیک نه کوي، نو له پاسه یې ورته جال اچولی چې مرغۍ پې اټیک نه کوي. واه 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 دا کمې ساحې چې دي که نه د دې باغونو ده د انګورو باغونه او مخې ته یې انار او اخوا پکې د کجورو ونې او دې خوا پکې یو شی بل شی او د دې غرونو دا اوبه کول او د دې دا طریقه کار او دا مخامخ غر داسې ښکلی شینکی په مخه کړی دی. دا چې په دې غر کې دا داسې ښکلی جوړ کړی دا د انګورو سیسټم دی که نه؟ دا د جاپان ایجاد دغه دی، دا ډریپ اریګیشن. ښه نو هغه یې ځکه یې سره خو ځمکه دغه ډېره کمه ده، نو هغه
کوشش زیات کوي چې سیس سوره دې ته هزار صاحب لکه پیپونه خېجولې دي او په هغې حساب لګیا دي بس ته ځمکه کې خښ کړي چې بس هغه یو ساس کې نه ضایع کېږي د نه لیدو د لیدو ډېره لویه مسله یې که نه خو داسې باغونه دې خلکو په مخه کړي دي چې تبایانې روانې دي داسې دا ټول انګور او یو شی او بل شی ډېره مزیداره علاقه ده ډېره ښکلې علاقه ده کیلیفورنیا به د کرکلې په حساب باندې منې ما خو موږ به سټاپ شو شاټونه مو واخلې اوس هغې ډېره ښکلې ځایونه دي که نه دا شینکي او دا وطن خدای پاک دې زمونږ وطن هم دغه شانتې آباد او شینکي داسې ښکلی ځکه هغې ته به مونږ ډېر زیات خفه کېږو او دا وطن میزان دی دا افغانستان دا وطن میزان دی دا افغانستان دا ستا غټ نیر ته وګورې لاندې نیر دی که نه نیر بس دا اوبه دا کوي وګوره دا نیر ده ټیپل باندې د دې نیر نه بس دې خلکو ډېره استفاده کړې ده که نه دا غرونه دي دې اوبه خېجولې دي د لیدود سره تعلق ساتي نو دې ته وایي اوبه مهارول آیلینډ یې ته جوړ کړی آیلینډ دا که زمونږ په علاقه و چې زمونږ ټول کورونه به هم وړي وو لوی نقصان به یې راکړی هر سر پورې باغونه دا ټول شنه چې څومره ښکاري نو بس دا باغونه دي او بس دې ته د دې نهرونو اوبه خېجولې دي دا داسې پوه خلک دي بس سړی ورته وپسخېږي که نه کیلیفورنیا دا بجلیانې جوړوي دا پنکې څومره ډېرې ښکلې مزیدارې دا بجلیانې جوړوي دا چیزونه بجلیانې جوړوي که نه اظهار صاحب دې کې دا څه ځواني که هوا ډېر تېز شي بیا بند کړي څومره ډېرې لګولې دي دلته یې څه ښکلی ځای ښکلې ډېرې مزیدارې او ډېرې ښکلې دا پنکې دي یو جدا منظر دی مازدیګری او ماښامۍ و داسې ښکلی منظر دی چې تپوس مې کوه
تورې غواګانې سریږي ماشاءالله او بل دا غټې غټې پنکې دي